رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې دا په صحیحینو کې حدیث ته په صحیح بخاری او په صحیح مسلم کې نارکم هذه الذي يوقد بنو آدم لكم ورج دا آدم دا بچی بلی تسویلی جزء واحد من 70 جزءا من حر جهنم دا جهنم ور دا اویا درجون یو درجه کې دی یعنی هغه یو کم اویا درجه د دینه زورور دی بیا رسول الله سمو فانها فضلت ب69 جزءا یو کم اویا هیسی هغه ور د دینه زورور دی كلهن مثل حرها او هر یو یسه په ګرمایش کې دي سیده لکه دنیا دا ور نو اوس تاسو اویا یې را جمع کوي زاده دنیا د ور بشن اویا یې را جمع کوي دا بسنګ ووري اځ ته سوچو کا ور چې په حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم اشتکت النار الى ربها دی جهنم چې الله ته ور شکایت وکړو خاصه شکایت وکړو ويا ربي اكل بعضي بعضا يلا دا ور وته دا ور وې زما باز په بازي سره کېد نو مونږ یو بل خوړو ور څنګه چې د خپل ځان نه په دې کې انسان نه تنګي نو ته سوچ وکړه چې انسان به کې بیا په سهال کې کعب الاحبار رحمه الله وی پاغ رب مې قسم دې چا په لاس کې چې کعب ساده لو كنت بالمشرق کتجت په مشرق باندې والنار بالمغرب او دا جهنم دا ور په مغرب کې مغرب او مشرق کې فرق دی مشرق باندې ته په مغرب باندې جهنم دی او دا جهنم ک الله په دغه مغرب کې راخاره شو نو ستاسو دماغ به تنه به پوزري سره وبي کته چې ته په مشرقي او هغه په مغربي ګوري مخامخ وته نه او نه بګی کس ودنه ورغله صرف چې مغرب کې دا ور راخاره شي په مشرق کې به دي انسان د دماغ چې دا به پوزه مې ربي داسې جهنم دی نو بیا هغه وایي کعب وایي چې انسان نو بیا ته ولې نه یېرېږې یا خو ته ډېر صابر یې چې زه به صبر کوم په دغه جهنم کې به پروت یم او که دغه نه ستا پې طاقت نه رسي او زموږ چا پې طاقت رسي مو خو د نور د ګرمۍ ته زموږ طاقت نه رسي نو د اور کې دننه به څه طاقت ورسي زموږ نو که طاقت یې نه رسي نو بیا الله ته رجوع کوو دغه عذاب نه یېرېږه الله بقرآن كوي وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال الله وي قس لا سوالا أو سبب بد هل قس لا سوالا قس لا سوالا سوق دي جهنميان دي قال الله سبب بد هل دي قس لا سوالا وري في سموم وحميم الله يبقر مواغانو كي وبخوت كيدلو وبو كي بي ګرمي هواګانی د جهنم سره دغه تیز ور سره ګرمه هوا هم ده او به باغی له پس خوب کېدلی وبدي وظل من يحموم الله وي سوره به بمی خدا سوره به د جهنم دی لوګي جوړ کړي هغه څه سوره شو لا بارد ولا كريم نبي يخي ونبي فايده مني لا سوره فبل ذكر الله وي وما أدراك ما سقر جهنم يونم ده سقر الله پیغمبر ته ویتا ته سپته چې سقر سزيري الله ته پته کې پیدا کړي هغه ته خبر ده باز لا تبقي ولا تذر الله وینا ډوکی پریدي او نصر من پریدي صرف دای چې سرمن نه پریدي الله وی لا تبقي ولا تذر نا ډوکی پریدي او نصر من پریدي لواحه للبشر سرمن الله وی بالکل به ختمي لشړې زبته منډي کوم زبته وتخته الله وینا عليها 19 نلس چوکیدار مو بغیوانی ولاړي په ملائکو کې فبل ذكر الله وي وما أدراك ما الحطمة او پیغمبر ته د سر په درجه حطمه څه شي دی حطمه د جهنم یو نوم دی یعنی هغه ور چې هغه د انسان د ډوکی ماتي حطمه په دې کې بکیږي څه نار الله الموقد ور د الله دې چې بل کړي شوی دی
التي تطلع على الافئده الله دا ور به دوی په دې زړونو باندې لپاسه خيږي دې زړونو ته ورسي دا زړونو بولم را به انها عليهم مؤصده الله دا هر طرف نو به دا ور را بني دا هر طرف نو دا ور را بني انسان وګیدنه پروتي او دا ور بسنګ زور ور نه الله په قران کې سوی يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ایمان ولو خپل ځان بچ کی او خپلوان خپل بچی مشران کشران د جهنم نه بچ کی سوچ خبر دي چې ګودري الله ته دوی خپل مشران کشران د ور نه بچ کی خداور څنګه دی الله بخپل بیانې نارا وقودها الناس والحجاره الله وی دي شي ور دي چې هغه بلیږي په انسانانو باندې او په کانو باندې یعنی ور ته موږ دلته لرګي کې تیزی کنه دغه ور په انسانانو تیزی دغه ور په کانو ته ورواچو تیزی انسان وته رب العالمین ورواچي چې دا انسان وته ورواچو بس دا ور به تیش صرف دانه عليها ملائكة غلاظ شداد الله وی ملائک به ما مقرر کړي خو دي سخت مزاج ملائک به مقرر عام ملائکوم نو کم جنرم دي سخت مزاج دا اوسره خبرې منه کی دا شي سخت مزاج ولا سخت بدنونه ولا ملائک به دا بدوی باندې مقرري روایت کې الله سبحانه وتعالى د جهنم ډیره عجیب صفت ذکر کوي سوی اذا رأتهم من مكان بعيد الله کله چې جهنميان جهنم ویني د لرینا د ډیر لري نه ویني نږدې بولانی راغلي نو سبي سمعوا لها تغيظا وزفيرا الله دا لري نه بدوی د جهنم غړم بيدل هغه به ووري غړم بيږي با او هنيږي با د اور به هنيږي د اور به غړم بيږي دا بدوی لري نه دا आवाज ووري او چې کله ته پته ولګي چې ته د اور ته تلو والے بدغه ټینګو بده باندې سحالات تیری الله د جهنم په باره کې وایي يوم نقول لجهنم الله د قیامت پر ورځ موږ جهنم ته وایو هل امتلأت وتقول هل من مزيد الله بو تر ټول انسانان اچي بیا بو ته وایي ها دک شوي کنه دوی هل من مزيد يلا نور رواج يلا نور رواج يلا نور رواج اخر کې خلک ختم شي دا دوی مګر جهنم دی چې دا ګور په انسانانو په دې پیریو په دې ډکیږي نو ته دا سوچ کړی چې د سینې زما سه په دغه جهنم کې چې دا جهنم په انسانانو نه ډکی استاد یو بکیو کنه بای دې خبرې ته سوچ پکار دی دینه یره پکار دی د رحمان د بندگانو دغه صفت ته جګوي د آخرت د عذاب نه جهنم د سختونه یریږي حدیث کې راځي په صحیحینو کې دا حدیث دی یعنی امام بخاری او مسلم راوړی ان اهون اهل النار عذابا يوم القيامه د قیامت په ورځ د ټولو نه کمزوري عذاب ور انسان کم یو دی لرجل يوضع في اخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه اغه انسان چې دته الله سبحانه وتعالى په خپو کې دو بیزار ورواچی د ور یا بو تسکروټی کې دی لاندې او د دې د لاس بر د دماغ خټ کیږي دې سبا خټ کیږي لکه کټوي چې خټ کیږي لکه پتیلې چې خټ کیږي ما يرى ان احدنا شد منه عذابا وانه لاهونهم عذابا رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دې سړي به د ګماني چې زه ټول سخت عذاب ولایم خو نه اصل کې به دغه ټول کمزوري عذاب کې بدی کمزوري عذاب ولا بدی حال کې بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم امام مسلم راوړی منهم من تاخذه النار الى كعبيه بس کې سمو په جهنم کې د اور به دي ګټو تر راشي ومنهم من تاخذه الى ركبتيه بعضو به زنګونانو پورې ولاړ ومنهم من تاخذه الى حجزته دا بعضو کسانو د اور به دي بډي تر راشي ومنهم من تاخذه الى ترقوته دا بعضو کسانو بالکل دې مری تر راشي دی اور کې بالکل ډوب ولاړ د انسانانو خبره کې د پیریانو خبره کې چې دوی باندې عذابي نته ځان وشته شي چې نه دي چې دا خبره زموږ لپاره نه ده ته کوشش کې مهنت وکې چې دې کسانو کې ته چترانه شي الله سبحانه وتعالى صرف دې ته ګور د جهنميانو دا
د اسخاک به څنګه دوی بس کیسه الله په قرآن کې وی دوی بس کیسه د جهنميانو نه چې راکم نهونه ځي او د وینې ځي دا به دوی اسکي نو الله سوي چې کله دوی له دغه ورکړی شي د سکو دپاره یتجرعوه ولا یکاد یسیغو الله وی ګوټ ګوټ به اسکي په یو څوک نشي اسکېده ګوټ ګوټ به اسکي ولا یکاد یسیغو خو اسکې به نشي دغه چې نهونه او وینې او به د جهنميانو د چې را جمع شي دي چې سړی له ګیلاس کې ورګي اسکې دی به څه وسکي الله سوي ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت هر طرف نه به عذاب دي چې راځي لکه مرګ چې روان دي خو مرګ بوله نه راځي دا غټ عذاب دار چې مرګ نه راځي دغه چې مرګ خو بالل کړی شوی کنه نو هر عذاب دي چې دی ته بس دې سره دې مړ کی مرګ دی الله وینا مرګ دی خو مرګ دل نه راځي د دې راځي دې مړ کې دی شو خالته مرګ ختم شي وبل ذکر الله سبحانه وتعالى سوي وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه الله ويدي بجهنم کې وبغواړي نو وبول ورکړي کې کالمهل لکه ګرمه تانبه چې ویلي کې د چې ویلي کې به ګلاس کې واچي دا بول الله ورکړي يشوي الوجوه دغه د لاسو د مخونه سوزي څنګه به سوزي یو حدیث کې راځي چې کله دوی د ګلاس دي سره وایي دوی به ته خوشاله چې دي کې د نسدي دي کې وبدي خو په هغه کې خو به ګرمه تانبه نو چې څنګه دی ګلاس ته وګوري د مخ به کې کته وبي چې څنګه دی ګلاس دې وګوري ګرمایش تل سره دغه هغه مخ هغه شرمن هغه ویخته هغه پوز سترګې دار صبر اوږي بده کې وکته ولي او دا باندې کې پاتې شي الله به شرمن بیا بدلک دا شرمن به دغه شم بدلیږي ختميږي خدا عذاب نه ختمي او به ذکر الله سبحانه وتعالى د دوی لباسم ذکر کړی دا اشاره وته کو فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار الله کپڑے بوله مونږ جوړ کړی خو دې ور نه بوله پریکو کپڑے به د ساتوري د ور کپڑے به او باغی لباسه يصب من فوق رؤوسهم الحميم الله یو خټ کېدلی وبو به جهنم کې لپاسه منګاړو په ور کې دنه د ور کپڑے او لپاسه بشاړه ولګي خټ کېدلی وب مخکې الله سوي يصهر به ما في بطونهم والجلود الله چې لو به موږ واړو دوی کلمي خېټه دنه چې سدي غټول به یوبې یې سری باډو کې پاتیش بیا به الله سرمن واچي دا عذاب څنګه سخني حدیث کې راځي چې اوقد على النار 1000 سنه حتى احمرت دا جهنم الله زر کاله بل کړو چې د سور شو بیا ثم اوقد عليها 1000 سنه حتى ابيضت دا غینه بعد زر کاله بیا د بل کړی شی وقشان نو د تک سپین شو ثم اوقد عليها 1000 سنه بیا تقریبا زر کاله نور تیر شو حتى اسودت فهي سوداء مظلمه نظر کاله چې به نور تیر شو درې زر کاله شو رسول الله صلی الله علیه وسلم تک تور شو د جهنم د ور تک تور دی ګوره دارن کې سره دارن کې تک تور شي ډیر زیات بل شي او کومور چې ډیر بل شي د ګرمي نو چې دې ته چې انسان زدي سوچ کوم چې دې ته انسان ورواچي چې اول پر چې دې جهنم ته ورسېدي ورته چې دې بسنګي چې اول پر دره کمزور انسان ورواچي او هغه حدیث به تاسو ته یادي چې رسول الله څنګه صحابه سره ناس یو ګړس غونډه کې شو دماکه غونډه کې نو رسول الله صحابه ته تاسو راوځ وری او یا رسول الله وری وی دا یو کانه دی چې جهنم ته گزار کړی شی او څو کاله پوره شو او یا کاله نو نن د جهنم کندې ته کته ورسید په یا کاله کې تشریف سره کته رسی نو چې په یا کاله کې سره کته رسی د انسان چې یا کاله رواني کته ولېږي نه دا بسمره جوړي او د دیوالونو بسمره دنګي او په دې بیا چوکیداران او غسخ چوکیداران دین د بچ کېدو صرف یو لار ده صرف یو لار او هغه د رب العالمین بندگی کول
او په ځان کې د اوچت صفات راوسته د رحمان د بندگانو الله دې دغه جهنم نه موږ لري ساتي